و ستاسو ښار کې خلک په رنګونو مړه، زه پکې ساده یم نو ښه یمه، او خوی دې د مشال راله راکړی دی، بل چې ټوله شپه یم نو ښه یمه. سلامونه ملګرو، امید ساتم چې ټول ملګري به ښه وي، برابر به وي. دغه شعرونه مې درته په پیل کې وویله، دا ډېر معیاري غزل دی زموږ د یو ملګري د طارق مشال غزل دی، د صوابۍ سره تعلق ساتي. علي خان د دغه غزل زه به ووایم چې توهین یې کړی دی. د علي خان سره زموږ داسې څه ذاتي اختلافات نشته دی. زه اکثر کمنټس کوم، نو په هغې کمنټس باندې ملګري راشي ما ته ډېرې خبرې ولیکي چې ته حسد کې، ته بغض کې. نو ما ویل چې زه صرف د دغې خپلو د دغې ملګرو د دې 2-3 خبرو جواب صرف په ویډیو کې ورکړم او د دغې خبرې وضاحت وکړم، ځکه ګوره کوم سړی چې غلطي وکړي او هغه خپله غلطي ومني، نو هغې ته هوښیار سړی ویلی کېږي او عقلمند سړی هغې ته ویلی کېږي. او چې کوم سړی غلطي وکړي او بیا په هغه خپله غلطۍ باندې واپس مضبوط ودرېږي، نو دا د ټولو نه جاهل انسان دی. خو علي خان داسې سړی نه دی. علي خان هوښیار سړی دی. هغه په خپل وخت کې زموږ نوي ځوانانو ته، نوي کول ته د پیسو د ګټلو یا د آنلاین ارننګ ډېرې داسې طریقې هغه دغه ځوانانو ته ښودلي دي، ډېرې لارې ورته ښودلي دي. هغه چې کم زیار دی، کم دغه محنت دی، نو هغه هم د ستاینې وړ دی. خو دا ده چې هر سړی هر فني مولا نشي کېدی، د هر سړي خپل یو معیار وي، خپل یو سټنډرډ وي. نو زه دا یو خبره د علي خان دپاره کومه چې علي خان صاحب ته یقین وکړه ما هم ستا نه ډېر څه زده کړي دي، ډېرې خبرې مې ستا نه ما هم زده کړي دي، خو هغه د سکل په بنیاد باندې، هغه د آنلاین ارننګ په بنیاد باندې، هغه د موبایل د فیچرز مختلف، د لیپټاپ د فیچرز وغیره وغیره، په دغه کې ما ستا نه ډېره زیاته زده کړه کړې ده. زه د دغې خبرې قایل یم، زه په دغې خبره باندې منکر نه یم. خو بل طرف ته زما دا نه وایم چې تا په دغې غزل کې که کوم ملګري دا اعتراض کوي چې دا ډنګ ډونګ او دا ها هوی پکې لګولی دی، نو زه د دې خبرې زه په دې باندې هم پوهېږم چې دغه څیزونه تا د دې وضاحت هم کړی دی، خو زه بیا هم ملګرو ته وضاحت وکړم چې دې د ایکو ویلی کېږي، اواز ډبل کېږي. نو دا ساوند نه دی یا د میوزیک نه دی، خو د میوزیک په شانتۍ مشابهت خوري، خو نور دا میوزیک نه دی. ډېر خلک یې په خپلو نظمونو کې لګوي، ډېر نعتخوانان یې نن سبا په خپلو هغه کې لګوي نظمونو کې، د دې نه بغیر د هغوی نظمونه پیکه ښکاري. نو هر سړی په هغې کې لګوي، هر نعتخوان یې پکې لګوي. زموږ اختلاف په دې باندې نه دی چې دا ده څه لګولي دي او دا میوزیک دی پکې او دا دي او دا دي. خبره فقط صرف دومره ده چې د دغه ملګري د طارق مشال دا غزل ډېر معیاري غزل دی، رحیم شاه ویلی دی، ټولو ملګرو اورېدلی دی، ډېر وایرل غزل دی. د دغې غزل چې کوم هتک شوی دی، کوم تذلیل شوی دی، مونږ خبره صرف د دغې کوو. ګوره ته چې د یو شاعر نه یو غزل رالی او د هغه غزل الټه کوې او هغه ته په شرمونو شرمې او یا یې ته مزاحیې ته اړې او یا یې ته بلې د ښې موضوع ته اړې، نو دا ته به اول د هغه شاعر نه اجازت اخلې، د چا چې مین دا غزل لیکلی او چا چې اول لیکلی. نو زما غرض، زما د ویډیو مقصد صرف دغه دی. علي خان صاحب ته دغه یو پیغام دی چې د طارق مشال نه معافي وغواړه. طارق مشال دا غزل لیکلی دی، دا ډېر معیاري غزل دی او دا یې ډېر په ښه طریقې سره، په ډېر ښه لفظونو سره، ډېر په مختصر او په جامع الفاظو سره هغه پکې ډېر موضوعات رابند کړي دي. نو ډېر ښه غزل دی او ډېر معیاري غزل دی. نو چې کله هم داسې د یو شاعر یو غزل ته الټه کوې او هغې له ته بل رنګ ورکوې او هم په هغه طرز کې، هم په هغه انداز کې، هم په هغه ردیف باندې، هم په هغه قافیه باندې، نو ته به د هغه شاعر نه اول تپوس کې، دا د هغه شاعر ځمکه ده، دا د شاعر یو حق دی. مونږ چې دا کمې خبرې کوو، کم کمنټونه او کم دغه کوو په علي خان بی په پیج باندې یا د نورو ملګرو، نو د هغې مقصد دا دی چې دا یو ادبي غلا ویلی کېږي، دا د یو شاعر ځمکه ده. کله چې د شاعر ورته چې د چا یو میراث استعمالوي، د هغه نه به تپوس کوې اول چې بهی زه ستا دا څیز استعمالوم، ستا اجازت شته که نه. نو په کار دا دی چې اول د طارق مشال نه تپوس شوی وی چې بهی ستا دا غزل دی، دا زه الټه کوم او په دې طرز باندې زه راوړم او زه یې وایم ستا اجازت شته که نشته. نو هغه اجازت نه دی کړی او تاسو دغه غزل ویلی دی، نو دغه تاسو ډېره غټه غلطي کړې ده. په کار ده په دغه خپله غلطۍ باندې د طارق مشال نه معافي وغواړئ. طارق مشال یو پوسټ کړی چې خپل وکیلان ملګري منشن کړي چې تاسو نن زما په کار را نشئ، نو بیا به کله په کار راځئ. نو زه طارق مشال ته هم دغه یو پیغام ورکوم چې زموږ غونډه کې څونه واړه داسې معمولي غوندې سوشل میډیا ورکران دي، نو دا ستا دپاره تابعدار دي وروره، دا ستا وکیلان هم دي او دا ستا هر څه دي. انشاءالله چې هر څنګه زموږ په شاعرانو په برادرۍ کې
په شاعرانو باندې شاعرانو سره چې کله هم داسې قسم ظلم کېږي د هغه شعر غلا کېږي یا د هغه شعر الټه کېږي یا د هغه په شعر پسې خندا کېږي نو موږ ټول شاعران به په شریکه راباسو د هغه ملګري دفاع به کوو او د هغه د دغه حق تپوس به کوو. نو مقصد مې صرف د دې ویډیو همدغه دی، هر چېرته چې یې خوشحاله اوسئ او آباد اوسئ.